کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته د بازارموندنې او د ملي پانګوالو د ملاتړ په موخه کابل ښار کې نندارتون جوړ شوی. یاد نندارتون 13 ورځ پرانیستل شو او 15 ورځې به دوام وکړي. دا چې په دې نندارتون کې څه نندارې ته وړاندې شوي، داسې نندارتونونه به د هیواد په اقتصاد کومه اغیزه ولري، د خلکو او صنعتکارانو غوښتنې څه دي، دا ټول تاسو د مالان میډیا په ځانګړي راپور کې کتلی شئ. هیله یم تر پایه مو ملتیا وکړئ. د صنعت د اونۍ د نمانځلو په مناسبت دلته په کابل ښار کې د هیواد محصولاتو او تولیداتو ته د بازارموندنې، د ملي پانګوالو ملاتړ، د سوداګرو ترمنځ د اړیکو برابرولو او هیوادوالو ته د کورنیو محصولاتو او تولیداتو د ورپېژندلو په موخه نندارتون جوړ شوی. په دغه نندارتون کې د بیلابیلو صنعتي سکتورونو، کرنیز، ساختماني، کانونه، لاسي صنایعو، طبي وسایلو، درملو او نورو ملي محصولاتو او تولیداتو اړوند توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې نندارتون کې یو شمېر صنعتکاران د حکومت دغه کار ستایي او وایي چې دا یو مهم ګام دی ترڅو کورنیو تولیداتو ته بازارموندنه وشي او خلک له کورنیو تولیداتو کار واخلي. ډیر مثبت اغیزې کړی ده، ډیر مثبت لاسته راوړنې به ولري انشاءالله. او دې ډیری هیوادوال خبریږي چې دلته زموږ په وطن کې کوم انواع تولیدي لري دلته. نو اوس الحمدلله دلته په افغانستان کې په دغه نندارتون کې له 560 نه زیاتو فابریکو شرکت کړی ده. یو شمېر نور صنعتکاران بیا له حکومت څخه غواړي چې د صنعت ملاتړ وکړي، ځکه چې صنعت کولی شي د هیواد اقتصاد په پښو ودروي. دغه ډول نندارتونونه جوړېدل په ټوله کې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره او د دې ترڅنګ د اقتصادي هغه پرمختګ لپاره چې خلکو نه لا پټي معلوم ورته نه وي، د هغې لپاره ډېر مؤثر دی. له حکومت نه مو غوښتنه همدا ده چې دا ډول برنامې لا ډېرې په لاره باندې واچوي، ډېرې مؤثرې تمامېږي. هم لوی شرکتونه، هم واړه شرکتونه، د دې ترڅنګ تاسو نور خلکو ته د افغانستان هغه ایمیج خیلی چې خلکو ته معلوم نده. تاثیرات مثبت داره نمایشگاه خودش به معنای نمایش نشان دادن است، بالخصوص صنعت وطن، تولید وطن ما. شما کاری که شرکتی که در خود افغانستان تولید میشه بعضی مردم آگاهی نداره، وقتی نمایشگاه دایر میشه مردم میان آگاهی پیدا میکنه. دغه نندارتون ته ډلې ډلې هیوادوال راغلي او د یاد نندارتون په پرانیستو خوښي څرګندوي. و دید و بازدید آمدیم اینجا. الحمدلله صنعتکاران از نقاط مختلف کشور، صنایع دستی، صنایعی که تولیداتی که دارن آوردن به نمایش گذاشتن و خواهش میکنیم از تمام هموطنان عزیز که صنعتکارای خودشان را تشویق بکنن و تولیدات داخلی را رونق بدن. خوشحال هستم که میبینم که پس افغانستان و ما پس سرپا شده و میبینیم که زیاد چیزهای هر رنگ یا نه هر چیز در افغانستان وجود داره، ما ازش استفاده کرده میتونیم، نه باید ما از خارجی استفاده کنیم. د یادولو وړ ده چې په دې نندارتون کې د نارینه صنعتکارانو سربیره افغان ښځینه صنعتکارانو هم ګډون درلود. سوریا د دې نندارتون یوه هټیواله د حکومت دا کار ستایي او وایي زه ډیره خوښه یم چې موږ ته هم په دې نندارتون کې د ګډون اجازه راکړل شوې. از اینکه اینجا بر خانم ها اجازه داده شده تا بیاین از تولیدات خود اینجا به فروش برسانند زیاد خرسند هستیم. خواست ما از دولت همی است بر خانم ها بازارهای که مخصوص خانم ها باشه ایجاد کنند تا خانم ها بتانند از محصولات خود درست بازاریابی بکنند و به فروش برسانند. د یادونې وړ ده چې دا نندارتون به د روانې میاشتې تر 15مه دوام وکړي او هیوادوال کولی شي په یادو ورځو کې د دې نندارتون څخه لیدنه وکړي.